د نجلۍ پر مخ یوه توده ساه ولګېده. بیا یې په ښي غومبوري تود لوندوالی احساس کړ. په بیړه یې سترګې رڼې کړې. تور وربوز یې ولید. یوه زوروره چیغه یې تر خولې راووته. سپي کړنج وهل. نجلۍ ټکان وخوړ. پړی یې کش شو. موټرسایکل ړنګ شو. ځوان په منډه کېږدۍ ته ورننوت. یو اوږد ډانګ په ګوته ورغی. سپی په کړنجېدا د باندې ووت. بوډۍ غږ کړ. څه خبره ده؟ ځوان وویل. سپي وډاره کړه. بوډۍ کېږدۍ ته ورننوته. په لاس کې له شیدو ډک جام ښکارېده. په ملنډو یې وویل. سپي دا وډاره کړه که دې سپی وډار که؟ ته وګوره سمه دمه بیزو ده. د سپي بلا دې 100 واره ورباندې وګرځي. نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. شېرګل وویل. وړانګه چېرته ده؟ ورېندار هم نشته. بوډۍ سوړ اسویلی وویست. اوبه نه وې. یوه ګړۍ مخکې دواړه چینې ته ولاړې. له دې سره له کېږدۍ ووته. شېرګل نجلۍ ته وکتل. هغې ژړل. دی هم د باندې ووت. نجلۍ شاوخوا سترګې واړولې. کېږدۍ لویه وه. یوه څنګ ته څو خیرنې بړستنې پرتې وې. بل لور ته ناولې لوښي ایښي وو او مخامخ د یوه ماشوم نرۍ پښې تر لانده وروڼي راوتلې وې. وروسته ټوخي واخیسته. سپین لوګی یې تر سترګو تېر شو. د کېږدۍ له یوې چولې یې د باندې وکتل. لمر نوی راختلی و. بوډۍ اور ته ورپوکول. تر څنګ یې یوه توره کټه وه ایښې به. لږ لرې څو خرو په وړو تیږو کې خولې وهلې. پښو ته یې لنډ پړي ورلوېدلي وو. لوی ګامونه یې نشوی اخیستلی. بیا یې دوو کوچیو ته پام شو. ګړندی تګ یې کاوه. ګڼې ګردۍ لمنې یې خوځېدلې. شیبه وروسته یې کېږدۍ ته نږدې له یوې شاتورې خرې له اوبو ډک ژی کښته کړ. وروسته یوه سیرلي منډه واخیسته. تر نغري یې ټوپ کړل. بوډۍ تیږه پسې وویشته. څو ګامه هاخوا شېرګل د یوې اوښې ورانه ته جارو نیولې وه. وچ خوشایه یې ترې لرې کول. دی هډوره ځوان و. لمر سوځلې څېره یې درلوده او په زنه پورې یې تار تار مړه ویښته نښتي وو. ناڅاپه ټاټ پورته شو. کېږدۍ ته ژېړه رڼا ور ولوېده. اوس نو شمال لور ته پرتې ټیټې غونډۍ ښکارېدلې. په لمنو کې یې ګڼې سپاندې ولاړې وې. یوازیني زاړه توت ته نږدې یوه رمه پنډه وه. وړانګه کېږدۍ ته ورننوته. نابللې مېلمنې ته یې وکتل. ورمخته شوه. د موټرسایکل له ټایره یې پړی خلاص کړ. نارینه غږ یې واورېد. په دې پرنګیانو دومره زړه سوی مه کوه. کوچۍ ور وکتل. په خواره خوله یې وویل. اوبه لري. شېرګل وخندل. موږ هم اوبه نه یو راوړي. بیرته یې پړی په ټایر پورې وتاړه. وړانګې څه ونه ویل. نابللې مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ کېږدۍ ته ورننوته. یوه توره چایجوشه یې پر زاړه لمڅي کېښوده. د چایجوشې له څوښکې تاو پورته کېده. شېرګل وپوښتل. انا ډوډۍ پخه ده؟ بوډۍ وویل. سړه ډوډۍ ډېره وه. شېرګل په سپېره لمڅي پلتۍ ووهله. خور یې دسترخوان هوار کړ. له شلېدلو پاستو سره لوی او واړه هډوکي پراته وو. بوډۍ د ځوان تر څنګ کېناسته. لمسي او انګور یې هم پلتۍ ووهلې. نابللې مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. د بوډۍ سپین ویښته له ټکري راوتلي وو. انګور یې هم خیرنه او ډنګره وه. خو نجلۍ په غوښه پټه ښکارېدله. په غنم رنګه زنه یې 3 شنه خالونه وهل شوي وو. تورې ډبلې وروځې یې لرلې او تر خړې پاسنۍ شونډې یې واړه نري تور ویښته راتاو وو. وروسته یې په 4 خیرنو ګیلاسونو کې بوره واچوله. چایجوشه یې ورپورته کړه. ګیلاسونه د شیدو له خړو چایو ډک شول. شېرګل په ډکه خوله وویل. مېلمنې ته مو ست ونه کړ؟ د بوډۍ شونډې وخوځېدې. خاورې دې وخوري. شېرګل د پاستې یوه ټوټه ور وغورځوله. ډوډۍ د مېلمنې پښو ته نږدې ولوېده. وړانګې وویل. وبا لري. رزق ده. مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل.
شیبه وروسته کېږدۍ ته نږدې یو موټر سایکل ودرېد. سپي وغپل. شېرګل ولاړ شو. څو ګامه لرې دوه تنه ولاړ وو. سپی ترې راګرځېده. شېرګل په سپي پسې تیږه وویشته. سپي منډه کړه. دی ورمخته شو. ښځو ورته کتل. شېرګل یوه شېبه له سړو سره ودرېد. بیرته کېږدۍ ته راغی. په کونج کې ایښی زوړ ګیلن یې ورپورته کړ. بوډۍ وپوښتل څوک دي؟ د شېرګل شونډې وخوځېدې. راځم. د باندې ووت. څو ګامه یې واخیستل. ګیلن یې د موټر سایکل پر ټانکۍ ورپورته کړ. یوه شېبه له سړو سره ودرېد. وروسته موټر سایکل حرکت وکړ. شېرګل کېږدۍ ته راغی. ګیلاس یې ورپورته کړ. ویې ویل بې خوبه و. بوډۍ وپوښتل نو څه یې کول؟ نیمه شپه سړک ته تللي وو. ویل یې چې ځمکه کلکه وه. د ماین ښه کولو ډېر وخت ونیو. خور یې په خبره کې ورولوېده. چیرته؟ شېرګل ګوله تېره کړه. ویې ویل د پاخه سړک په غاړه زړې ژرندې ته نږدې. وروسته یې مېلمنې ته مخ ور واړاوه. په خوند یې وویل 2 ساعته بعد ستا د وطندارانو کتار تېرېږي. درز به یې واورې. مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. ښه شېبه ووته. په دسترخوان کې یوازې هډوکي پاتې شول. بیا کېږدۍ تشه شوه. ځوان په رمه پسې روان و. بوډۍ نغري ته نږدې په ولاړ ځګ کې مستې اچولې. 2 نورو کوچیو ناولې جامې پر یوه شاتوره خره بار کړې وې او چینې ته یې د تګ تیاری نیوه. غرمه وه. په کېږدۍ کې تود باد چلېده. ماشوم لغتې وهلې. پښې یې ککړې وې. بوډۍ د چکې د جوړولو په تمه په یوه ژېړه تیکهیي کڅوړه کې شړومبې اچولې. لاس تړلې نجلۍ په کېږدۍ کې ناسته وه. سر یې درد کاوه. پښو ته نږدې یې وچه ډوډۍ پرته وه. وروسته یې یوه لوی غونډل ته پام شو. غونډل ګړندی روان و. بیا د ماشوم په باغبند کې ورننوت. د نجلۍ سترګې رډې راوختې. په بیړه ولاړه شوه. پړی کش شو. بیرته کېناسته. تړلي لاسونه یې ټایر ته ور وغځول. هڅه یې وکړه چې پړی خلاص کړي. پاتې راغله. پرېوته. په اخیرن پړي یې غاښونه ټینګ کړل. جټکه یې وخوړه. یو دم یې ویښته د شا خواته کش شول. بوډۍ چیغه کړه چیرته تښتې؟ پر مخ یې یو کلک شی ولګېد. سر یې وګرځېد. بوډۍ ته یې وکتل. په لاس کې یې توره چایجوشه نیولې وه. نجلۍ ماشوم ته اشاره وکړه. شونډې سره سریښ شوې. بوډۍ ناره کړه بلا بلا څه رمباړې وهې؟ نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ماشوم ته کتل. هغه پښې وهلې. بوډۍ مخ واړاوه. نجلۍ پسې وکتل. د موټر سایکل ټانکۍ ته یې تړلي سوکان ونیول. بوډۍ ګام واخیست. نجلۍ چیغه کړه غونډل! د ماشوم بسترې ته غونډل ورننوت. بوډۍ منډه واخیسته. ماشوم یې پورته کړ. پر سینه یې لوی غونډل روان و. غونډل یې په لاس وواهه. ماشوم چیغه کړه. غونډل پر لمڅي ولوېد. بوډۍ او کلی پرې کېښوده. لاس تړلې نجلۍ سترګې سره وروستې. سړه ساه یې واخیسته. ورپسې یو سوړ اسویلی ویست. بوډۍ په بیړه د ماشوم کمیس لرې کړ. د هغه لوڅ ځان ته یې وکتل. په زوره یې وویل یا پیره دسته ګیره را رسېږه. دا وخت زنګولې وشرنګېدې. ډډ کوچیانی غږ پورته شو. ارې ارې. بوډۍ ماشوم ور واخیست. په منډه له کېږدۍ ووته. نجلۍ پسې وکتل. د رمې په سر کې یو ښکرور سرلی روان و. بوډۍ چیغه کړه شېرګله و شېرګله. ځوان ناره کړه څه خبره ده؟ بوډۍ ورمخته شوه. په لوړ غږ یې وویل د بنګل په باغبان کې غونډل و. ماشوم ژړل. ځوان په بیړه ماشوم ور واخیست. ورته ځیر شو. یوې او بلې خواته یې سره واړاوه. په خندا یې وویل
انا زړه مه خوره، د نش وهلو ځای نه ښکاري، روغ رمټ دی. له دې سره یې ماشوم ښکل کړ، بوډۍ ته یې ونیو، په ارامۍ پسې روان شو. بوډۍ په یوه لویه ډبره کېناسته، ماشوم ژړل. لاس تړلې نجلۍ وچې سترګې ورته نیولې وې. ښه شېبه ووته، بوډۍ همالته ناسته وه. ځوان د یوه پسه وړۍ سکوللې، وروسته وړانګه او د هغې ورېنداره ښکاره شول. دوی په یوې خرې پسې روانې وې. د خرې پر شا له پرتو جامو څاڅکي څاڅکي اوبه څڅېدلې. بوډۍ مخې ته ورغله، لنډه شېبه سره ودرېدلې. لاس تړلې ښځې ورکتل. د بوډۍ نګور خپل زوی ور واخیست، په سینه پورې یې ونیو، وروسته یې د هغه له مخه څو پرله پسې مچې واخیستې. بیا درې واړه د کیږدۍ خواته روانې شوې. وړانګې له غوړې کاسې یوه توره چاړه ور واخیسته. لاس تړلې نجلۍ ته ورنږدې شوه. د نجلۍ سترګې رډې راختلې وې. وړانګې پړي ته چاړه ونیوله او د هغې لاسونه یې خلاص کړل. دا وخت ځوان کیږدۍ ته ورننوت. په ښي لستوڼي پسې یې سپینې وړۍ نښتې وې. په غولي پراته شلېدلي پړي ته یې وکتل. بوډۍ وویل: ها، دا دی. ځوان سترګې ور واړولې. په لمڅي پورې یو تور غونډل چیختاړی و. یوازې یوه ببره پښه یې خوځېدله. ځوان وویل: په فرنګیانو کې هم ښه خلک پیدا کیږي. کوچیانو وخندل. ځوان د لرګي له زاړه صندوقه یو څوټک ور واخیست. وړانګې وویل: څه یې کوې؟ د ځوان شونډې وخوځېدې. د یوه پسه ګړنګی خراب دی. ګام یې واخیست، خو یو دم ودرېد. بوډۍ ته یې وکتل. په حیرانۍ یې وویل: انا، تا څه ویل؟ بوډۍ وخندل، شونډې وخوځېدې. څه وخت؟ تا ویل چې دې پرنګۍ خبره کړې؟ د دې خو… د بوډۍ سترګې راډې راوختې. په خبره کې ور ولوېده. هو رښتیا، دې خو زموږ ژبه وویله. ځوان نابللې مېلمنې ته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. ته په پښتو وغږېدې؟ نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: هو. د کوچیانو خولې وازې شوې. نجلۍ وویل: نوم مې ماریا ده، په امریکا کې پیدا شوې یم. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. نو له کفارو سره دې څه کول؟ د ماریا سر وځړېد. ورو یې وویل: زه په اصل کې افغانه یم، خو د امریکا تذکره لرم. هلته مې د عسکرۍ درس ویلی. له یوه کاله راهیسې افغانستان ته راغلی یم. بوډۍ په بیړه وپوښتل: مسلمانه یې؟ ماریا د هو په نښه سر وخوځاوه. نو بیا دې څه مخ تور دی چې له کفارو سره ولاړه یې؟ د ماریا سر وځړېد. وړانګې وویل: هرنګه چې وي، زما وراره یې بچ کړ، د زړه رحم لري. ځوان وویل: خورې جامې ور بدلې کړه، دا عسکري کالي یې ښه نه دي، خطر لري. بیا یې ماریا ته وکتل. په خندا یې وویل: د تښتې فکر ونه کړې، سپی ډېر خوړونکی دی. ځوان ګام واخیست، بیرته ودرېد. ښځو ته یې مخ ور واړاوه. ورو یې وویل: هغه ماین یې ویست. نه پوهېږم چې له کومه وپوهېدل. ما رمه پیایله، د غونډۍ له سره مې ورته کتل، خو کتار تر زړې ژرندې یو څه لرې ودرېد. دوه تنه له یوه موټره کوز شول او ماین ته نیغ ودرېدل.